الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله شهر الصيام والقرآن والغفران، فيه ليلة خير من 1000 شهر، وفيه تضاعف الحسنات وتكفر السيئات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان أجود الناس في رمضان وحث أمته على الاغتنام فضائله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الميزة منه وقابل احترام مشرانه او زماورون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزت مندو الله سبحانه وتعالى من وتاسو در رمضان مبارک میشت ور قریب کړو او ان شاء الله تعالی یو څو ورځې بعد به موږ تاسو د رحمتونو د برکتونو میاشت کې ور داخل شو. هغه په داسې حال کې چې موږ تاسو حیات یو، په داسې حال کې چې موږ تاسو د ژوند د زندګۍ په حالات کې وو. کله غور وکړو او فکر وکړو او تیر کال ته انسان متوجه شي چې ډېر مسلمانان به داسې چې تیر کال رمضان کې باغی په دغه مبارکه میاشت کې شریک وو، روزې به نیولې وې، تراویح به کولې، لیکن دا کال باغی سره ژوند یاري نه وي کړې، هغې به د خاورو لاندې پراته وي. داسې به ډېر دوستان داسې وي، ډېر انسانان به داسې وي چې تاسو مونږ به پېژنو، او ډېر انسانان به داسې وي چې تېر کال به هغه د صحت په حالات کې صحتمند به و، روح به و، جوړ به و، قوي به و، با انرژي به و، لیکن دا کال به هغې مریضان وي او د روژې د نیولو توفیق به هم نه وي. الغرض دا چې په هر حال به د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کوي چې الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو باندې رمضان په داسې حالات کې راوړسته چې موږ او تاسو د ایمان په حالات کې او حیات او صحتمند دي. په دې باندې د رب العالمین شکر ادا کول او دا دعا کو چې رب العالمین دې موږ او تاسو ته تمام اهل اسلام امت مسلمه د پاره د رمضان د نیکو عبادتو توفیق را نصیب کړي، او الله سبحانه وتعالی دې دغه دعاګانو په وسیله او دغه عبادتو په وسیله باندې موږ او تاسو له هر فتنې نه نجات را نصیب کړي. زما عزتمندو، رمضان د اسلامي میاشتو نه نهمه میاشت ده. څومره میاشت؟ نهمه میاشت. او موږ او تاسو ورته روزه وایو. دا د اسلام د ارکانو نه یو رکن دی. د اسلام 5 ارکان دي، یو رکن هغه دا روزه ده. روزه دا د تمام عباداتو دروازه ده. لکه څنګه انسان په یو دروازه باندې ور داخل شي ورته هر شی ویني، دا د تمام روزه باندې چې ور داخل شي نو بده کې تمام عبادت شته. نو ځکه ورته وایي چې دا روزه دا د تمام عباداتو دروازه ده، ځکه هر قسم عبادت پکې موجود دی. روزه در الله تر طرف نه د دې مسلمانانو د پاره د امت مسلمه د پاره یو لوی انعام او لوی احسان دی. ذکر دې روزې په وجه باندې الله سبحانه وتعالی د خپل بندګانو ته مغفرت کوي، بخشش کوي، او دا الله تر طرف نه د بندګانو د پاره رحمت، د برکت او د مغفرت میاشت. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که چېرې زما امت ته دا معلومه شي د رمضان اهمیت او د هغې فضیلت ورته معلوم شو چې د روزې څومره فضیلت دی او څومره اهمیت دی، وایي زما امت ته دا خبره معلومه شوه، نو زما امتین به دا ارزو کړي چې کاش تمام کال روزه وي، تمام کال هم نشي روزه وي، نو که دې ته دا بهتره معلومه شي. وجه دا ده چې د روزهدار خوب دا هم په عبادت کې حسابېږي، او د روزهدار دا نفس اخیستل ساه اخیستل دا په تسبیح کې حسابېږي، او په روزه کې د هر عمل اجر دا په 2 چنده باندې زیات شي. په عام وختونو کې چې ته عبادت کې او په روزه کې چې کوم عبادت کې، نو په روزه کې عبادت کول د دې اجر په 2 چنده باندې زیات شي. هر عمل چې ته کې یو څوک چې په اخلاص باندې د رمضان 10 ورځې ونیولې، نو هغه د دې ګناهونو نه داسې پاک شي لکه یو طفل، یو ماشوم چې دنیا ته تازه راشي. دا الله سبحانه وتعالی د اخر رمضان د اخري روزې
چې د اختر شپې ډېر دي ګناهونه الله سبحانه وتعالی داسې پاک کړي لکه یو طفل چې دنیا ته تازه راشي. بیا د دې روزې دپاره تیاري کول، آمادګي نیول، دا سنت طریقه ده. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغې به د دې روزه د رمضان دپاره تیاري نیوله، آمادګي به یې ونیوله، خپل ځان به یې کمربسته کړل او دا دعا به یې کوله اللهم بلغنا رمضان، یا الله موږ رمضان ته ورورسېږو. دا دعا به یې کوله. د الله پیغمبر به خپل ځان آماده کړ، تیار به یې کړ. د څه شي دپاره؟ د روزې دپاره، د تلاوت دپاره، د قیام دپاره، د تراویح دپاره، د صدقه او د خیرات دپاره، د دې تمامو شیانو دپاره به د الله پیغمبر د مخکې نه تیاری کړو. د دې روژې دپاره ځان به یې آماده کړ. زما عزتمند الله سبحانه وتعالی دې بعضې شیانو له فضیلت ورکړی. که موږ تاسو وګورو په دې شپو کې بهترینه او افضله شپه کومه شپه ده؟ شپه د قدر. په دې ورځو کې له ټولو نه بهترینه ورځ سید الایام چې ورته وایي هغه کومه ورځ ده؟ د جمعې مبارکه ورځ ده، سید الایام ورته وایي. بیا دغه شان په دې اوقاتو کې بهترین وخت هغه کوم وخت دی؟ په څلور شاته کې ثلث اللیل، د دې شپې آخري حصه د تهجد وخت، دا بهترین وخت دی د الله په نزد باندې. بیا په دې میاشتو کې بهترینه میاشت هغه کومه میاشت ده؟ د رمضان مبارکه میاشت ده. د رمضان مبارکه میاشت له فضیلت ورکړل شوی دی په دې نورو میاشتو باندې. په دې تمام 11 میاشتو له دې میاشتې فضیلت ورکړل شوی دی. ولې الله فضیلت ورکړی دی؟ شپه د قدر له فضیلت، د جمعې ورځې له فضیلت، دغه شان که تاسو وګورئ دغه د رمضان دا فضیلت یې ولې ورکړی؟ وجه څه ده چې فضیلت یې ورکړی دی؟ هغه دا دی چې رب العالمین ته معلومات دی چې دا انسانان ضعیفه دي، دا کمزوري دي، دا زما بندګان چې دي دې نه به خطا کېږي، ګناه به دې کېږي، او دا زما بندګان چې دي د دې د عملونه به کم وي. نو چې عمل یې کم دی نو دوی به بیا څنګه جنت ته لاړ شي؟ نو الله سبحانه وتعالی په دې بعضې شیانو باندې اجر زیات مقرر کړ. روزه دې ونیوله، دومره اجر دی الله وایي تا ته نه معلوموم چې څونه اجر دی. تهجد چې دې وکړل د هغې دومره فضیلت دی. د جمعې ورځ چې دی د هغې په ورځ د عبادت وکړو د هغې دومره فضیلت دی. د څه د وجې نه؟ چې زما دا بندګان نیک عمل وکړي، زما بندګي وکړي او دی د جنت مستحق شو، دی جنت ته لاړ شي. تاسو وګورئ د حج فضیلت څه شی دی په حدیث کې؟ حج مبرور. یو انسان چې په صحیح طریقې باندې حج وکړ، د حج مبرور یې وکړ، نو دی د حج نه چې راوګرځېږي د ګناهونو نه داسې پاک شوی وي لکه یو ماشوم چې تازه دنیا ته راشي، یو طفل چې دنیا ته تازه راشي، داسې الله پاک د دې ګناهونو پاک کړی وي. دا یو فضیلت الله سبحانه وتعالی په دې حج باندې ولګوي د څه لپاره؟ د خپلو بندګانو لپاره. ځکه الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي یرید الله ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې الله دا اراده لري چې د انسانانو د ګناهونو دا بوج راسپک کړي. ولې راسپک کړي؟ خلق الانسان ضعیفا. الله سبحانه وتعالی فرمایي دا انسانان دا ما ضعیفه تخلیق کړي دي. انسان ضعیفه دی، خطا به دې کېږي، ګناه به دې کېږي. بیا د مسلمانانو الله سبحانه وتعالی یو بهترینه موقع ورکړې ده. هغه بهترینه موقع د مسلمانانو لپاره کوم وخت دی؟ هغه د رمضان مبارکه میاشت ده چې په هغې کې د تمام کال کمۍ پکې پوره کېږي. دا نه هر څومره کمۍ شوي دي، تقصیرات د نه شوي، کوتاهي د نه شوي، دا تمام کمۍ دا په کوم وخت کې پوره کېږي؟ دا د رمضان مبارکې میاشتې کې دا کوتاهي الله سبحانه وتعالی د انسانانو نه پوره کړي. بیا د دې رمضان چې په کوم انسان باندې راغلی دا ډېر خوش نصیبه انسان دی. دا شکر د الله وباسي چې زه د ایمان په حالات کې مو د صحت په حالات کې مو ما د رمضان مبارکه میاشت راغله. خوش نصیبه دی. د دې باره کې یو د فضیلت والا حدیث واوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم. امام بهقي رحمه الله دا حدیث راوړی دی او ابو طلحه رضی الله تعالی عنه دا رغې حدیث راوړی دی. هغه فرمایي ابو طلحه رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له دوه کسان راغلل د یو قبیلې نه او د دوه یو ځای اسلام قبول کړ په یوه ورځ باندې. اسلام باندې مشرف شو، مسلمانان شو، اسلام یې قبول کړ. ابو طلحه رضی الله عنه فرمایي یو څو ورځې بعد دا یو نفر چې نو دا ډېر ژر شهید شو، یو غزا وه په غزا نه چې لاړ په هغه غزا کې شهید شو. او د ده دا دویم نفر ملګری دا دوست چې نو دا یو کال بعد په خپل مرګ باندې وفات شو. نو ابو طلحه رضی الله عنه فرمایي چې ما یو شپه خوب ولیده، په خوب کې ګورم هغه نفر چې په خپل مرګ باندې وفات شوی دی دا په ډېر لوی مقام کې دی، په ډېر لوی درجو کې دی. الله دله ډېر نعمتونه ورکړي دي او ډېر خوشحاله دی نسبت د هغه شهید نه. الشهید په دومره درجو کې نه دی. ما تعجب وکړ چې شهادت خو ډېر لوی مقام دی، په کار دا دی چې شهید په دومره درجو کې وي او دا انسان چې په خپل مرګ باندې وفات شوی دی دی په دې دومره نعمتونو کې دی، په دومره درجو کې دی. نو ابو طلحه رضی الله عنه فرمایي فلما اصبحت ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم.
وایي کله چې سهار شو ولاړم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې دا خوب بیان کړ چې یا رسول الله بېګا مې عجیبه خوب ولیده. هغه دوه کسان چې مسلمانان شو، یو شهید شو، دا یو کال بعد په خپل مرګ باندې وفات شو. خو ما خوب ولیدو چې هغه کس چې په خپل مرګ باندې وفات شوی هغه په ډېر لوی مقام کې دی، په لویو درجو کې دی، د شهید نه هم د هغې درجې زیاتې وي. تعجب مې وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم رانه پوښتنه وکړله چې الیس قد صام بعد رمضان؟ آیا په دې انسان باندې د رمضان مبارکه میاشت راغلې وه؟ ما ورته وویل چې هو یا رسول الله د رمضان مبارکه میاشت راغلې وه. د رمضان روزې نیولې وې؟ هو یا رسول الله د رمضان روزې نیولې وې. دغه کس د مونځ پابند و؟ یا رسول الله د 5 وخته مونځ پابند و. الله پیغمبر څه وفرمیل؟ فبینهما ابعد مما بین السماء والارض. د دې انسان د دې دوانو ترمنځ دومره فرق دی لکه د ځمکه او د اسمان. ځمکه او اسمان کې څومره فرق دی؟ ځمکه دلته او اسمان کوم دی؟ ویل د ځمکه او د اسمان عمره د دې په مابین کې فرق دی. ویل هغه انسان چې شهید شوی و په هغه باندې د رمضان میاشت نه راغلی، او دا انسان چې په خپل مرګ باندې وفات شوی په ده باندې د رمضان مبارکه میاشت راغلی وه. د رمضان د مبارکې میاشت روزې دې نیولې وې. د دې ډېر لوی فضیلت دی، ځکه الله سبحانه وتعالی دومره لوی مقام ورکړی دی. نو په دې باندې خوشحاله شئ، دا خوشنصیبي وګڼئ چې زه روغ یم، صحت حالات کې یم، د ایمان په حالات کې یم، د رمضان مبارکه میاشت ما باندې راغله. په دې کې د عبادت وکړل، الله سبحانه وتعالی دومره لوی مقام ورکوي څنګه چې ابوطلحه رضی الله عنه خوب لیدلی و، هغه کس الله سبحانه وتعالی مقام او درجې ورکړي وي. اصحاب کرام به د رمضان مبارکې میاشتې ته ډېر زیات خوشحالېدل. دومره به خوشحاله وو لکه ماشومان چې عید دپاره اختر دپاره خوشحاله وي که نه، نو اصحاب کرام به داسې د رمضان مبارکې میاشتې ته خوشحاله وو او دعاګانې به یې کولې چې یا الله د رمضان مبارکې میاشتې کې زموږ نصیب پیدا کړي، زموږ پکې نصیب او قسمت پیدا کړي. دا دعاګانې به یې کولې. خوشنصیبه دی هغه انسان چې په ده باندې رمضان مبارکه میاشت راغله، دی صحتمند دی او حیات دی او د ایمان په حالات کې دی. دا غنیمت ګڼل پکار دی. ځکه د مرګ نه بعد الله سبحانه وتعالی د انسان نه سجده نه غواړي، د مرګ نه بعد الله سبحانه وتعالی روزه نه غواړي. په دې قبرونو کې ډېر خلک په دې ارمان باندې پاتې شي، زه دنیا ته لاړ شم روژې به ونیسم، زه به دنیا ته لاړ شم الله ته به سجده وکړم، لیکن دا موقع به یې نشته دی. دا یو ځل په ژوند کې ده. روزه دا د اسلام په د هجرت په دویم کال باندې فرض شوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته هجرت وکړو، نو د هجرت په دویم کال باندې الله سبحانه وتعالی په مسلمانانو باندې دا روزه فرض کړله. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې څومره رمضان راغلی و کله چې روزه فرض شوله، په هغه باندې 9 رمضان راغلی و. 9 رمضان د الله په پیغمبر باندې راغلی و او د هغې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وفات شو او دنیا نه رحلت وکړو. د روزې لفظي معنا یې دا ده، دې ته صوم په عربي کې ورته صوم وایي. بندېدل، بچه کېدل، د یو څیز نه بندېدل، د یو څیز نه بچه کېدل، دې ته روزه وایي، صوم ورته وایي. او په اصطلاح کې روزه دې ته ویل کېږي د خوراک نه، د څښاک نه، د شهوت نه، د دې نه لرې کېدل، دا پرېښوستل د الله دپاره، د کوم وخت نه د صبح صادق نه واخله د لمر د پرېوتو پورې، دې ته روزه وایي. الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مسلمانانو ما په تاسو باندې روزه فرض کړې ده. او بیا الله سبحانه وتعالی فرمایي داسې مې در باندې فرض کړې څنګه چې مخکې امتونو باندې مو فرض کړې وه. نو دې آیات نه دا معلومه شوه چې د روزې فرضیت د مسلمانانو باندې خاص نه دی، مخکې دا روزه په امتونو باندې فرض کړې شوې وه. د آدم علیه السلام نه واخله تر رسول الله صلی الله علیه وسلم تر وخته پورې چې څومره انسانان راغلي دي په هغې تمامو باندې روزه فرض وه، لیکن ترتیب او طریقه او شکل او میعاد دا د روزو مختلف و. نو په نورو په ټولو امتونو باندې الله سبحانه وتعالی دا روزه فرض کړې وه. څه دپاره دې فرض کړې ده؟ یا الله سبحانه وتعالی فرمایي د دې دپاره لعلکم تتقون چې څه شو موږ تاسو تقوادار او پرهیزګار شو. تقوا څه ته ویل کېږي؟ تقوا دې ته ویل کېږي چې په هر حال کې د الله نه یېرېدل، په هر حال کې د الله نه خوف کول. الله قرآن کې بار بار فرمایي، دا آیات به تاسو ډېر اورئ چې یا ایها الناس اتقوا یا ایها الذین آمنوا اتقوا واتقوا. دا واتقوا یا ایها الذین آمنوا اتقوا یا ایها الناس اتقوا د دې معنا فقط دا یوه معنا ده چې ویرېږئ د خپل رب نه، پرهیزګاره شئ، د خپل رب نه ویرېږئ. معنا یې دا ده. دا په قرآن کې بار بار راځي، تاسو بیا اورئ تلاوت کې. نو کله چې انسان کې په صحیح طریقې سره تقوا پیدا شوله، نو دا انسان بیا د حلال او د حرام په مابین کې تمیز کولی شي. ولې؟ د کې صحیح یره د الله نه پیدا شوی، صحیح ډار د الله نه پیدا شوی دی. د قیامته پورې چې څومره انسانان را پیدا کېږي دا آیات ورته مخاطب دی. هر ماشوم چې نن پیدا شو، هر طفل
او در قیامت پورې څومره انسانان دې دنیا ته راځي دا آیات ورته مخاطب دي چې یا ایها الناس اتقوا ربکم ای خلکو تاسو د خپل رب نه دلته نه وایي یا ایها الذین آمنوا دلته وایي یا ایها الناس اتقوا ربکم د خپل رب نه وډار شئ کله چې انسان په صحیح طریقه باندې دا دغه تقوا راغله نو دا انسان نه الله غلط خصلتونه ته الله لري کې بد خصلتونه ته الله لري کې ښه صفات پکې الله راولي د دې تقوا په وجه باندې انسان چې به کله یو کار کوي نو په هغه کار کې فکر کوي چې دا به زما آخرت ته څومره نقصان رسوي که فایده به ورسوي زه دا کار کوم دې ته د آخرت دپاره نقصان دی که فایده ده دا په دې سره معلومیږي الله فرمایي چې روزه مې د دې لپاره فرض کړې ده لعلکم تتقون چې تاسو تقواداره شئ پرهیزګاره شئ هدف او مقصد پکې دا دی ځان نه هر کول روژې نیول دا سخته تېرول تکلیف را تېرول دا کول رمضان دی دا به وکړو هغه به وکړو ټولو اخري نتیجه یو مقصد دی چې شی دی ای مسلمانه چې ما او تا تقوادار او پرهیزګاره شو دا پکې مقصد دی او الله قرآن کې وایي چې ما فرض کړي مې دې دپاره دي علما فرمایي د دې روژې مثال داسې دی لکه د یو قالب په شان قالب یو قالب کې چې شی واچې او بیرته را قالب نه وباسي نو هغه هماغه شان وځي چې په قالب کې نو رمضان هم داسې دی څنګه چې پکې ځان جوړ کړو تمام کال به ته هماغه شان کړي که ځان د پکې جوړ نه کړ بیا چې مخکې څنګه وي هماغه شان به نو دا د مسلمانانو دپاره یو قالب دی چې مسلمان پکې هماغه شان وځي ولې 10 ورځې چې تا ځان عادت کړ 10 ورځې ته ځان د 5 وخته مونځ سره عادت کړ 10 ورځې ته ځان د مسجد سره عادت کړ 10 ورځې ته ځان د عبادت سره عادت کړ نو به هیڅکله انسان نشي کولی چې دا بیا هغه دپاره مشکله ده چې د عبادت پرېږدي د هغه دپاره بیا دا مشکله ده چې دی په کور کې مونځ وکړي ولې 10 ورځې ته ځان د مسجد سره عادت کړ 10 ورځې ته ځان د عبادت سره بیا اشنا که بلد یې کړ د دپاره بیا عبادت پرېښودل دا سخت وي نو تقوا هم دې ته ویل کېږي چې لعلکم تتقون چې بیا تقوا راشي په دې یوه میاشت کې انسان کې مکمله تبدیلي راځي الله سبحانه وتعالی مکمله تبدیلي انسان کې راولي که انسان دې ته متوجه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عبدالله ابن ثابت رضی الله تعالی عنه روایت دی چې د رمضان مبارکه میاشت په تاسو باندې راغله مسلمانانو او د الله رحم ستاسو طرف ته متوجه دی په دې میاشت کې د الله سبحانه وتعالی خصوصي رحمت نزول کیږي الله د خپلو بندګانو دعاګانې قبلوي او الله سبحانه وتعالی د خپلو بندګانو بخشش کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله سبحانه وتعالی ستاسو سبقت ته ګوري چې په تاسو کې څوک ډېر ښه عمل کوي بدنصیبه دی هغه انسان چې په دې میاشت کې د الله د رحمت نه دی محروم پاتې شو د الله رحمت لکه د باران په شان وریږي او دی پکې محروم پاتې شو دا بدنصیبه انسان دی مشهور حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر ته راته د منبر په اوله تخته باندې چې خپه کېښوده نو د الله پیغمبر ویل آمین په دویمه تخته باندې خپه کېښودله د الله پیغمبر ویل آمین په درېیمه تخته باندې چې قدم کېښوده د الله پیغمبر وفرمیل آمین کله چې خطبه خلاصه شوله اصحاب کرام عرض وکړو چې یا رسول الله درې کله دې په جهر باندې امین ویلې په پوی ور باندې روشي چې څه خبره ده هغې ویلې جبریل امین راغی او ما ته دا ویلې چې من ادرک عبد شقي من ادرك رمضان ولم يغفر له ځکه ما ویلې چې امین رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جبریل امین بددعا وکړه هغه انسان ته چې هلاک دی وي بدبخت دی وي هغه انسان چې په ده باندې د رمضان مبارکه میاشت راغله او د ده پکې مغفرت ونشو نو ما ویل امین و چې په دویم تخته باندې مې قدم کېښوده جبریل امین ویلې چې شقي عبد من ادرك ابويه عنده احدهما او كلاهما ولم يدخل الجنه بدبخت دی هغه انسان هلاکت دی وي د هغه انسان دپاره چې د ده والدین د ده مور او پلار دا ضعیف دي کمزوري دي د ده د خدمت محتاج دي او د خپل والدینو په وجه باندې د جنت مستحق نشي د هغې دعا وانه غوښتله او هغې نه راضي نشو ما ویل چې آمین او اخري ویل چې شقي عبد من ذکرت عنده ولم يصلي عليك بدبخت دی هغه انسان چې د هغه په وړاندې ستا ذکر کېږي او د احترام دپاره صلی الله علیه وسلم نه وي یا په تا باندې درود نه وي ما ویل چې امین نو هغه انسان به څنګه کامیاب شي چې د رمضان مبارکه میاشت راغله ده په غفلت کې تېره کړه هغه انسان به څنګه کامیاب شي چې د مور او پلار دعا نه اخلي هغه انسان به څنګه کامیاب شي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره احترام نه لري درې ګناهونه درې بددعا چا وکړلې سید الملائکه جبریل امین وکړلې چا ورباندې امین ویو محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ورباندې امین ویو قسم په الله چې څوک د رمضان قدر ونه کوي او د دې اهمیت ونه پېژني او دا په غفلت کې تېره کړي دا انسان هېڅکله نشي کامیابېدی ولې د جبریل امین بددعا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم امین هغه انسان چې د والدین د ده نه ناراضه دي خفه دي هېڅکله دا انسان په ژوند کې نشي کامیابېدی که هر څومره د امینونه شي ولې د جبریل امین بددعا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم امین نو دې ګناهونو نه ځان ساتل
رسول الله صلی الله علیه وسلم د رمضان مبارک میاشتې باندې اصحاب کرامو له خوشخبری ورکوله. د اخري حدیث ذکر کوم. یبشر اصحابه بقدوم رمضان. کله چې د رمضان مبارک میاشت داخل شوله د الله پیغمبر به اصحاب کرامو ته خوشخبری ورکړه او ورته وبه فرمایل چې فقد جاءکم شهر مبارک، په تاسو باندې د رمضان مبارک میاشت راغله. كتب الله علیکم صیامه، الله سبحانه وتعالی د دې میاشتې روزې په تاسو باندې فرض کړي دي. فيه تفتح ابواب الجنه، د دې میاشتې په فضیلت په وجه باندې الله سبحانه وتعالی د جنت دروازې خلاصې کړي. 11 میاشتې دا دروازې بندې وې د جنت دروازې، او دې میاشت د رمضان کې الله د جنت دروازې خلاصې کړي. او بیا فرمایي وتعلق فيه ابواب الجحیم، 11 میاشتې د جهنم دروازې خلاصې وي، الله سبحانه وتعالی د جهنم دروازې بندې کړي، دا بسته شي په دې میاشت د رمضان د فضیلت په وجه باندې او د دې احترام په وجه باندې. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وتعفل فيه شیاطین، سرکشه شیاطین قید کړي شي. کوم شیاطین؟ هغه شیاطین چې هغه انسانانو ته وسوسه اچوي او انسانانو د ګناه طرف ته دعوت کوي. اوس دلته سوال دا پیدا کېږي چې روژه کې شیاطین قید شي نو ولې انسانان به ګناه کوي؟ دا ګناه ولې انسانان کوي؟ نو د هغې خبره د هغې جواب دا دی چې انسان په دې روژه کې ځکه ګناه کوي چې دی عادت وي. 11 میاشتې چې کله انسان په ګناه باندې عادت وي نو که رمضان کې کله دی دا ګناه کوي نو دی د عادت د وجې نه کوي. تاسو به لیدلی وي یو پکه ده، د پکه باندې چې دا برق قطع کړي بیا هم دا پکه تاویږي تر یو وخته پورې. برق یې قطع شوی لیکن هغه خپل هغه یو څه وخته پورې خپل هغه پرې د هغې تاویږي. نو دا انسان 11 میاشتې په دې ګناه باندې عادت وي لیکن رمضان کې چې دا کومه ګناه کوي د خپل عادت د وجې نه کوي. شیاطین خو قید دي لیکن دا ګناه د عادت د وجې نه ده. بل شیاطین خو قید کړي شو. دا تلیفون چې موږ تاسو سره دی دا خو د شیطانانو پلار دی که نه؟ اوس که د دې نه موږ صحیح استفاده ونه کړو او زموږ د رمضان تمام وخت دې له موږ 4 ساعته دې له وخت ورکړی او زموږ د رمضان مبارکه میاشتې د ذکر نه بغیر د دعا نه بغیر د تلاوت نه بغیر په تلیفون کې مصرف شي نو شیاطین خو الله قید کړي دي. نو تلیفون خو نه دی قید شوی، تلیفون خو آزاد دی. بل موږ تاسو وایو چې الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، یا الله پناه غواړم د کوم جناتو، یو د جناتو شیاطینو نه او یو د انسي شیاطینو نه. دوه قسمه شیطانان، یو انسي شیاطین انسانانو کې شیطانان شته او یو جني شیاطین. جناتو چې کوم شیاطین دي الله سبحانه وتعالی قید کړي، هغه خو قید شو. لیکن کوم چې انسي شیاطین دي د انسانانو کې کوم شیاطین دي هغه خو قید نه دي. هغه سره به ته کینې پسې یو ملګری به دي، بد ملګری به دي، ته به ورته زه عبادت کوم هسې ځان ستړی کړې، هسې دې ځان ستړی کړې. تراویح کې دا تراویح پکې چا راوستې دی؟ تراویح خو نشته دی په دې باندې که نه دا خو اختلافي مسله ده. نو ستا فکر به واخلي د تراویح نه به دې زړه ته ورکړي. دا به درته نه وایي چې یو وروره ته چې مسجد ته ځې ته کوم رب دپاره ودرېږه، ته د رب العالمین کور ته ځې، دا درته نه وایي. ته چې په تراویح کې ودرېږې کوم رب ته ودرېږې؟ ته د کوم رب قرآن اورې، د کوم رب کلام اورې، کوم رب ته ته رکوع کې، کوم رب ته ته سجده کې، په دې باندې فکر وکړه. اب راولګېږي تا ته به داسې یوه خبره وکړي چې ستا ذهن به منحرف کړي او هغې نه به دې سته واړي. نو هغه جني شیاطین خو قید شوي دي، نو د انسي شیاطین نه دي قید شوي چې دې سره به کښېنې تا به د عبادت نه منحرف کړي. الله سبحانه وتعالى بدي خبر مالن دعمل كله توفيق راجع تاسلهم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اله العالمين من وتاسل بازيشي رب العالمين من وتاسل بنا هنا بخشش كي الله سبحانه وتعالى من وتاسل توفيق راجع رب العالمين من وتاسل رمضان كم خير دي كم بركات دي الله من وتاسل نصيب كي زم وتاسل نوت دي الله نصيب كي زم وتاسل اولادنا دي الله نصيب كي رب العالمين څومره دوستان چې دي هغه د څو ګناهونه دي رب العالمین هغه ګناهونه زموږ بخشش کړي او دغه چې څومره مسلمانان موجود دي مریضان دي رب العالمین ور شفای کامل عاجل ورکړي، څومره قرضدار دي رب العالمین د قرض نه خلاص کړي. الله سبحانه وتعالى ته موږ راضي شو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.